15 کلنه لیلما حمیدي شپږ ماشومان لري او د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د کابل په واټونو کې توکي پلوري. میرمن حمیدي وایي 2 کاله مخکې خاوند په یوه ټرافیکي پیښه کې له لاسه ورکړ او د هغه له مړینې وروسته یې د کورنۍ مسؤلیت پر غاړه دی. شوهرم دادی ترافیکی شهید اتما پیسه نداشتم نجات شوهرم میدادم شوهرم از زنده میشه تا یک بکی 20,000 ما ضرورت داشتم عملیات از این میشه نداشتم عملیات از این کنم. د میرمن حمیدي په څیر بېشمېره نورې میرمنې هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي وایي د بېوزلۍ او وزګارۍ له زیاتوالي ځورېږي او د ژوند دوام ورته سخت شوی دی. خاطره 30 کاله عمر لري او د مور پر ورځ په کابل کې د سړک په غاړه د خلکو د بوټانو په رنګولو بوخته ده او له همدې لارې پیسې ګټي. هغه وایي د مور ورځ ورته هیڅ معنا نه لري او ټول ژوند یې په درد او کړاو کې تیر شوی دی. میرمن خاطرې خپل خاوند چې پخوانی سرتیری و د طالبانو په لاس د کندوز د سقوط پر مهال له لاسه ورکړ. یکم روزا میشه بعضی روزایی هست که هیچ هم نمیشه دیگه. دیگه خودم هستم یک بچه ما دخانم بچه ما مکتب میره خودم دیگه مریض هستم. اینجا میبری صبح میشیم تا شام دیگه. ما گزارا میکنیم اگر شام گزارا میکنیم اگر نه شام دیگه در گزارا میکنیم دیگه راه چاره نیست دیگه. مادر بودن با افغانستان بسیار سخت است چون باید هم کار خانه کنی هم کار بیرون کنی باید با خاطر اوبر بسیار زحمت بکشیم. هر کال د غبرګولي 24مه په افغانستان کې د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په کابل کې یو شمېر کورنیو د خوږو او کیکونو په اخیستلو سره د مور ورځ ولمانځله. په دې ورځ د کیک او کلچو هټۍ هم ښه بازار لري او ګڼو ځوانانو په کابل کې په بېلابېلو ډولونو د مور ورځ ولمانځله. په مناسبت روز مادر روز بسیار مقدس است. کاروبار ما خوب است. الحمدلله شکر الحمدلله شکر. روز مادر مادرجان کیک بگیرم روز مادر به تمام زنای افغانستان تبریک میگم. د 2020 کال په اگست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ډېرو ښځو په ځانګړې توګه میندو په دولتي ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی چې په 2020 کال کې په افغانستان کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه ثبت شوې ده.